زه دې بعضو سړو ته ډېر په تعجب کې شم لکه داسې ښځه غواړي چې هغسې ویې چې دیندارې او چې دنیوي سبق یې ویلی او چې ښه درنه پوښتنې او چې ښه دنګی او چې تکه سپینې او شینې سترګې او دی او دغې او مالدار او دیسي او دغه او دی به د 2 روپو نه وي چې ښځې خاوند له پکار چې له یو بل سره ښایسته ژوند تېروي او دا درته ووایم چې ګوره لکه کله به سړی اوږه کوزه وړي او کله به ښځه وړي دا ورو سوال کړی دی چې تقریبا وی یو 4 کاله کېږي چې ما واده کړی دی او زما 2 بچي دي او خرچه ما ښه برابر کړې ده په ښځه باندې په بچو باندې څومره چې زما طاقت و خو زما او د ښځې په منځ کې اتفاق نه راځي زمونږ مسلې ډېرې دي زمونږ جګړې ډېرې دي نو یو پیر داسې و چې زه ډېر زیات تنګ شوی وم او وی دې ښځې ما ته بدې ردې ووایي سپکې سپورې راته ووایي او چغې ووالې نو بس بیا زما دماغو کار نه دی کړی نو ما ولې یو ګزار ورکړو خو داسې ګزار چې هغې سره هغه زخمي شوې نه ده خوږ شوې نه ده نو بیا ورته ما دا ووایي چې شکر وباسې چې وجلې مې نه یې او ښه چې زما غوسه ډېره نه وه ګنې ما وجلې نو هغې وی دا خبره زړه ته واچوله چې دا ته لکه ته ما یری چې زه به دې مړه کړم بس وی دا ورځې نه بیا په مخه طلاق غواړي طلاق راکړه او طلاق خو زمونږ وی مسله نه برابري اخره کې موږ دا اتفاق وکړو چې یو څو ورځې به دا ژوند د یو بل نه جدا تېر کړو دا به لاړې چې خپل پلار کره و زه به دلته یم نو په دغه باندې اتفاق وشو او چې کور ته زه واپس رالم نو هغه بچي مې زما نه بولي دي ټولې بولي دي ما نه تپوس کړی دی او نه یې څه ویلي سوال اوس دا دی یو سوال دا دی چې د دې ښځې خرچه په ما باندې لازم ده او که نه ځکه چې دا بې اجازته دي چې د کور نه ووته ما ته یې نه ویلي چې زه اوس ځمه او نه یې دا ویلي چې بچي به وځمه خو موږ یو خبره داسې وکړه چې که داسې طریقه وکړو چې لږ لرې شو د یو بل نه نو سم خیال دی چې زه کور ته رالم دا وتې ده او بچي هم بولي دي نو د دې ښځې خرچه په ما لازم ده که نه یو دا دویمه ده چې دا چې ووته د کور نه دغه شان او ډېر وخت وشو موږ اوس میلاو شوي نه یو نو دا زما نه جدا شوه طلاق وشو که نه خلع شوه که نه شو الجواب اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې زنانه له نه دي جایز چې د خاوند د کور نه وځي مګر د هغه په اجازت سره یوې زنانه له هم دا نه دي جایز چې دا د خاوند د کور نه وځي بغیر د خاوند د اجازت نه که چېرته د هغه د اجازت نه بغیر وځي راوځي نو دې ته په عربۍ کې بیا هغه زنانه وایي ناشز یعنې د خاوند نافرماني کوونکې زنانه او هغه زنانه چې د خاوند خبره نه مني او نافرماني کوي د دې نفقه ساقطېږي خاوند باندې نه لازم چې به دې خرچه وکړي دا سزا ده د هغه زنانه دپاره کومه زنانه چې نه کومه زنانه چې نه چې کومه ښځه نافرماني یوازې دا نه ده چې د کور نه بې اجازته وځي دا سزا د هغه زنانه دپاره شو چې هغه د خاوند نافرمانه ده خاوند باندې د دې نفقه دا لازم نه ده الا ده که په خېټه یې بچی نو بیا خو هغه جدا مسله ده هغه جدا مسله دا علم نه دی ګوره دا اکثر به تاسو اورېدلي د عوامو علم وي دریاب دی یقیني دا خبره ده که علم دریاب دی دا دی چې یو ټکی ته یاد کړو خوشحاله شي لکه سړي دا خبره یاده کړې چې یو ښځه د نافرمانه ده په دې خرچه لازم نه ده دلته پکې استثنا شته چې الا ده چې په خېټه یې بچی څو پورې چې د علم صحیح جوور نه یې کړی که نه پوهېږي دا خبره یاده کړي لکه یو خو سرسري مسلې دي سرسري مسلې خو سړی یادوي خو چې صحیح علم د ځان نه جوړول غواړي که نه نو دا ښه ډېر محنت غواړي مونږ لږ ساعت مخکې وو چې بغیر د خاوند د اجازت نه زنانه د کور نه وتی شي نشي وتی بعضو حالاتو کې وتی شي
بعضو حالاتو کې زنانه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه وتی شي. دا هم دقه مسله شو چې ګوره علم دا نه ته یو مسله یاده کړه به خوشحاله چې موږ جینن دا مسله یاده کړه چې زنانه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی. صبر لکه نوره مسله به کې مشتي وتی شي په یو څو حالاتو کې. دا فایدې دپاره یاد کړئ چې کله اضطراري حالات دي فقها او علما هغې دپاره مثالونه بیانوي. یو مثال لکه د داسې څه د اخیستو دپاره ووته چې هغه ضروري دی او لازم دی، لکه د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. نو دلته خو اضطراري حالات دي، دا به لازم دی دغه شي دپاره وشي. یا یو زنانه کور کې ناسته ده او یېرېږي چې د کور دا چت به راباندې بیا به دې هم کېنولي چې د خاوند د اجازت نه بغیر به نه وځي. دا مسله دې یاده کړي او ځان یې د مفتي جوړ کړی او ورځې کې د یو ټکی بیانوي او نور د علم په خوا شانې تلاوي. کس ته ته وایي یاره زنانه باندې کور راولیدو وته نه شي وته، د خاوند نه به اجازت لري. چې د خاوند نه اجازت لري غریبه به هغه دیوال سره او د هر څه سره لیو شوي ځمکې سره داسې ټیم کې وتی شي. یا یو زنانه په قاضي پسې ځي، مسله یې ده یو عالم او مفتي پسې ځي ولکه اوس د ښځې او د خاوند مسله ده او خاوند مثال کې بدتمیزه دی، بد اخلاقه دی، د دې ښځې حق نه ادا کوي او دا ښځه غواړي چې زه د خپله مسله چا له ویسم یا قاضي له ویسم. خاوند ور اجازت ورکوي چې لاړ شه قاضي ته ووایه چې زه خیر دی لاړ شه هغه ته ووایه، نه ورکوي اجازت. داسې ټیم کې د زنانه بې اجازته هم د قاضي خواله ته شي. داسې مثالونه دي. نو یو خو دا خبره شو. دویمه ده د یو زنانه د خاوند د کور نه وته صرف وته، دلته نه د فسخ مسله راځي او نه د طلاق مسله راځي. اگر که په کلونو دا بهوي د دې هېڅ اثر نشته په دې باندې. د طلاقو دا مسله خو هله راځي او د فسخ دا چې دا کله خاوند پکې قاضي پکې د هغوی د طرف نه خبره وشي بیا صحیح. اوس زنانه د مثال کې د خاوند نه خفه شو د کور نه ووته بې اجازت طلاق شو نه. که دا په کلونو هم بهري که نه خو دا د دې سړي په نکاح کې ده څو پورې چې د سړي طلاق نه ورکړي، څو پورې چې دې فسخ نه غوښتي چې ما له طلاق راکړه او خاوند پې موافق شوی او یا قاضي خواله تلي او قاضي مصلحت دې کې لیدلی او د قاضي د طرف نه طلاق ورکړی شوی. بعضو حالاتو کې داسې کېږي هلې کېږي، نور داسې نه کېږي. نصیحت بیا زموږ د ورور ته دا دی چې ښځې خاوند له پکار چې له یو بل سره ښایسته ژوند تېروي او دا درته ووایم چې ګوره لکه کله به سړی اوږه کوزه وړي او کله به ښځه وړي. نه دا سړی پوره دی مکمل او نه دا ښځه پوره ده. زه دې بعضو سړو ته ډېر په تعجب کې شم لکه داسې ښځه غواړي چې هغه صحیح ویې چې دیندارې او چې دنیوي سبق یې ویلی او چې ښه درنه پوښتنی او چې ښه دنګی او چې تکه سپینی او شینې سترګې او دی او دغې او مالدار او دیسي او دغه او دی به د 2 روپو نه وي، دی د 2 روپو هم نه وي. مجلس کې بعض به داسې ویلي چې مجلس کې ورسره کېناسته ګراني دی د همیشه ژوند دپاره داسې غټ ډیمانډ لري. نو ورته وایه که زه دې بوځم دقې شان ښځې لره ته چې کومه یې ده ورته وایم چې ده سره ژوند تېروې بیا به یې څه کوې کمې منګ کې هم دی کمې ابو کې پوره هېڅوک نه دی، پوره هېڅوک نه دی. یو سړی دی هغه به ښایسته وي ښځه کېدای شي بدرنګه وي، کېدای شي ښځه ښایسته وي سړی بدرنګه وي، سړی تعلیم یافته وي ښځه جاهله وي، ښځه تعلیم یافته وي سړی جاهل وي. سړي اخلاق ډېر ښه د ښځې هغه لږ کمزوري، د ښځې هغه ډېر ښه د سړي هغه لږ کمزوري. کله سړی کمزوری د ښځې هغه نفقه خرچه نشي پوره کولی او ښځه د هغه حقوق پوره ادا کوي. کله ښځه د بچو په تربیت کې لږه کمزوري، کله د مور پلار د خاوند د مور پلار په احترام کې لږه کمزوري شي. نو دا څه نه څه کمی خو به انسان کېږي که نه چې څوک خو پوره نشته که نه شتي پوره دا بس چې کله رادن نشي کور ته وایي نه منم، لکه ښځه ورته وایي چې دا کمی نه نه منم نه، داسې به د ځان نه دغه جوړ کړی نه منم نه.
ده ته په تا کې څومره کمي دي څومره غلطیانې تا کړي دي او چې ته دې ښځې ته وایې منم نه ګوره دا لازم به یو طرف ته کله اوږد دی کوزه وړي کله به هغه کوزه وړي نو دې سره به ګزاره صحیح ګزاره به رواني او داسې خو نه کېږي چې اوس ته بلکل دا غواړې چې داسې ښځه زما په کار دی چې هغه د مرګه پورې دقه شان نیغه رواني او داسې هم نشي کېدی چې یو ښځه دا وایي چې زما داسې خاوند په کار دی چې هغه د مرګه پورې داسې بلکل سټریټ نیغ رواني انسانان دي غلطیانې کېږي کمې زیاتې به کېږي عمر له خو داسې نه چې بس بیا هر څه به داسې سیده لږ وخته پورې ګوره هر څه سیده وچلېږي لکه اوس یو جنۍ راواده شوه غریب به داسې میاشته پورې ډېر هر څه خیال ساتي خو بیا هغه هم د دې کور ښځې چې عادت شي سستي پکې راشي د دې خاوند سره عادت شي بیا ترې هغه شان یعنې خبره ورته ناشنا نه ښکاري ځکه چې اوس په مخه یینې راینې دا خوا کې هر سره ډېر وخت تېر کړي لکه څنګه چې تا ته ښکلې خبره لکه څنګه چې ستا خور ده ستا په کور کې بلکل داسې ده لکه څنګه چې ته غواړې لکه هر څه پوره سرته رسوي نه کمی پکې شته که نشته شتي دا ستا دا خور چې کور کې دا هم زنانه ده دغه شان د تا چې کومه ښځه راوستې دا هم زنانه ده اوس اکثر دې سړو ته چې ووایي لکه اوس د یو سړي خور واده راچا کړه دا مسله خیر ده که لږ اوږده شي خو فایدهمنه پښتنو دپاره لکه یو سړی د خورې واده ده او هغه وخی راغی ورته وایي چې ستا خور داسې ده او ستا خور داسې ده او خدمت وایي هغه ته یې مړه دی که هغه انسانه دی څه چلېږي که څه کمی زیاتی کېږي او جرګم بوځي او جګړه هم کوي خو دا نه برداشت کوي چې دا خپله خور یعنې کمزوري وګڼي دا نه برداشت کوي او نه یې ملامته کوي دا انسان دی خو خپلې ښځې دپاره بیا دا خبره نه کوي د هغې دپاره بیا نه مني د شان دې ښځو ته موږ دا وایو چې دا هم نشي کېدی چې سړی به ټول عمر له داسې لاس په نامه یې ښودی او ولاړ به یې په خدمت کې هغه غوږ به نشي کولی انسان دی کله به غوسه کېږي کله به یې غوسه دومره شي چې ګزارې ورکړو د خولې نه یې تیزه خبره ووته دا کومه ښځه چې د خاوند سره د هرې خبرې حساب کتاب کوي او دا کوم سړی چې د ښځې سره په مخه حساب کتاب کوي دوی ژوند ګورې نه چلېږي په ډېرو ځایونو کې به ځان په قص غلی کوي ته به ښه خبرې چې دا مسله د دې غلطه ده دا کار یې غلط وکړو خو ځان به پسې کې غلی به کړي ولې به ځان غلی کړي چې ژوند رواني اوس ته په هره خبره سور کېږي او شین کېږي او خدای خو راشه اوله بیا دې دا کوم وخته پورې به وکړي ځه کوم وخته پورې به وکړي عمر لیکېږي دا کیسې دا یو نیم ځان نه باتور جوړ کړی د واده د اولني دوه درې میاشتې ځان داسې ګرم ګرم کړی بیا کیسه زړه دغه شي نه کېږي دا کله به د هغې نه کمې زیاتې کېږي کله به موږ نه کېږي او د یو بل سره به څه کوو ګزاره به کوو ژوند روان به د ګزارو دی اوس موږ ټول د یو بل ملګري یو د یو بل سره مینه محبت کوو خو موږ کې څوک پوره دی یو نه دی پوره دغه شان طریقه د ملګرو سره به هم ساتي لکه یو نیم سړی وایي زه داسې ملګري غواړم چې هغه یا بس وایي نه منم نه مې لګي داسې ملګری ها ستا داسې ملګری نه لګي چې غلطي دې کېږي وایي نه مې لګي تا نه کېږي که نه کېږي نه وایي ته اوس یو بل طرف ته واوړېدې لکه زما مه وایه زما مه وایه نه څنګه چې زما نه غلطیانې کېږي دې زما د ملګري نه هم کېدی شي زه به د هغه سره ګزاره کوم او زما سره ګزاره کړي نو دې ورته موږ دا وایو چې کوشش وکړه که مشران پکې کښېنئ لکه څنګه چې الله وایي ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها مشران دې د هغې د کوړمې نه کښېني د د کوړمې نه دې کښېني او خبره دې څه ته بوځي صلح ته ولې ځکه چې خصوصا چې کله ماشومانان په ژوند کې راشي نو بیا سړی ګزاره ډېره کوي دا یو خور سوال کړی دی چې زه استاذ یم او د جنکۍ راځي ما سره سبق وایي قرآن یادوي بعض